وخت د مانزه د دنیوي کارونه پرېږده، وخت د مانزه د دنیوي کارونه پرېږده، بانګ وای غوږ ورته کېږده، مانزه له زه روان شه. نیمګړې دنه پوره کېږي، نه د کار سر ته وررسېږي او د آخرت تاوان دې کېږي. نیمګړې دنه پوره کېږي او نه د کار سر ته وررسېږي او د آخرت تاوان دې کېږي. آخرت جوړ که د دنیا فکر دې پرېږده، او بانګ وای غوږ ورته کېږده، مانزه له زه روان شه. راشه وختي سنت تمام کا، د مستحبو پکې پام کا، په ذاکرینو کې ځان شمار کا. راشه وختي سنت تمام کا، د مستحبو پکې پام کا، او په ذاکرینو کې ځان شمار کا. مخ په قبله شه دنیا سوچونه پرېږده، او بانګ وای غوږ ورته کېږده، مانزه له زه روان شه. د یو نه بل ته پاتې کېږي، هر یو انسان په دې پوهېږي، شیطان خوشحال خدای خفه کېږي. د یو نه بل ته پاتې کېږي، هر یو انسان په دې پوهېږي، او شیطان خوشحال خدای خفه کېږي. ثواب کمیږي په مانځه کې سستی پرېږده، او بانګ وای غوږ ورته کېږده، او مانځه له زه روان شه. ځان له په منځ کې خټونګېږي، روکو کوي لاس په سجدې، او قیام روکو کې تماشي. ځان له په منځ کې خټونګېږي، روکو کوي لاس په سجدې، او قیام روکو کې تماشي. په داسې منځ پسې خو توره چیرړه پرېږده، او بانګ وای غوږ ورته کېږده، مانځه له زه روان شه. د جمعات منځ کې ثواب دی، منځ په اول صف کې پکار دی، د خدای رحمت وربان بار بار دی. د جمعات منځ کې ثواب دی، منځ په اول صف کې پکار دی، او د خدای رحمت وربان بار بار دی. تکبیر ضایع شو، تکبیر ضایع شو، د ثواب تمه دې پرېږده، او بانګ وای غوږ ورته کېږده، مانځه له زه روان شه. په وختي تلو کې دا فایدې دي، نفل سنت پکې ښه کېږي، او ذکر تسبیح سر ته رسېږي. په وختي تلو کې دا فایدې دي، نفل سنت پکې ښه کېږي، او ذکر تسبیح سر ته رسېږي. چې شي ناوخته په اودس کې مسواک پرېږده، او بانګ وای غوږ ورته کېږده، مانځه له زه روان شه. وختي چې زه جومات کې ناسي، ذکر کوي زړه کې اخلاصي، تکبیر شروع شي او دی پاسي. خدای شي خوشاله د ګناه فکر دې پرېږده، او بانګ وای غوږ ورته کېږده، مانځه له زه روان شه. دنیا کې ډېرې مشغلې دي د انسانانو پرې مزید، دنیا کې ډېرې مشغلې دي، چا ساتلې ګډې بېزې دي، د انسانانو پرې مزې دي. محمد رحمان ټاله شته ورته دې کېږده، بانګ وای غوږ ورته کېږده، او مانځه له زه روان شه. سحر ماښام دې په دنیا یي، د شپې دې فکر په سبا یي، او د مرګ نه وروسته به د چا یي. سحر ماښام دې په دنیا یي، او د شپې دې فکر په سبا یي، د مرګ نه وروسته به د چا یي. دین نه غافلو ته لالا نصیحت پرېږده، بانګ وای غوږ ورته کېږده، او مانځه له زه روان شه.